د دروغو قسم اخیستل دا ګناه کبیره ده، لکه شرک ګناه کبیره ده، د بابا او ادې نافرماني ګناه کبیره ده، ناحق انسان وژل ګناه کبیره ده، ناحق او د دروغو قسم خوړل دا هم ګناه کبیره ده. د الله رسول فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو د یو چا مال، د چا جایداد، د چا روپۍ، د چا موټر، د چا مځکه، د چا کور، د چا دکان او دفتر په قسم باندې خپل کوي، په قسم، په خدای قسم دا کور زما دی، دی په خبر دی چې دا زما نه دی، په خدای قسم دا جایداد، دا دکان، دا دفتر، دا موټر دا زما دی او هغه د ده نه دی، خو چونکې د قسم ورباندې واخیستی، بیا دریم فیصله ور وکړله، یا هغه سړی بس ول یاره قسم دې وکړئ، زه هېڅ نه درته وایم، د پلار د نیکه جایداد یې پاته و درک یې نه ورکوئ. د الله رسول فرمایي د خپل ځان دپاره په جهنم کې خپله ځای معلوم کړه.